د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه او زما همکاران تاسو ته کورني، بهرني او د لوبو له ډګر څخه مهم خبرونه وړاندې کوو. د کورنیو مهمو خبرونو سرټکي: د کابل جلال آباد د دوهم سړک پروژې منظوریدل، د تورخم دروازه د 11 ورځو وروسته بیا پرانیستل شوه، او په روسیه کې د افغانستان په اړه د غونډې جوړېدل. د نړۍ څخه په غزه کې اسرائیلي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله، د روسیې لخوا پر اوکراین د هوایي بریدونو زیاتېدل، امریکا او برېټانیا ته د حوثیانو خبرداری، او په هند کې د جومات پر ځای د یو مندر پرانیستل. د لوبو څخه د عظمت الله عمرزي لخوا د غوره لوبغاړي جایزې ګټل، د نیوزیلند په وړاندې د افغانستان 19 کلن ټیم ماتېدل، د قطر او چین مخامخ کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. اقتصادي کمیسیون د حق العبور په بدل کې د کابل جلال آباد د دوهم سړک جوړولو پروژه تایید کړه. په غونډه کې چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ جوړه شوې وه، تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د ټول پلازا حق العبور په بدل کې د کابل جلال آباد د دوهم سړک جوړېدلو پروژه منظور ده. په همدې موخه ټولګټو وزارت ته لارښوونه وشوه څو دغه پروژه د آزادې داوطلبۍ له لارې اعلان ته وسپاري او د سړک جوړونې د ټولو معیارونو په نظر کې نیولو سره وړ شرکت انتخاب کړي. د تورخم دروازه له 11 ورځو وروسته د باروړونکو موټر او سوداګرو پر وړاندې پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ګډې خونې مسؤلینو ویلي چې په ډیورند فرضي کرښې پرته د تورخم دروازه له قید او شرط پرته پرانیستل شوې ده. پاکستاني لوري دغه دروازه د افغانانو پر مخ د ویزې او پاسپورت د نه درلودلو له امله تړلې وه. د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد تاس خبري اژانس ته ویلي چې روسیه، چین، ایران او پاکستان د روانې جنوري میاشتې تر پایه پر افغانستان خپل څلور اړخیزې غونډې ته چمتو شوي. د ښاغلي کابلوف په وینا د دې غونډې اجنډا له اوسنیو افغان واکمنانو سره د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو او د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبرې دي. د کابل ښار اوسیدونکي د هوا د ککړتیا له زیاتوالي اندېښمن دي. وایي چې د هوا ککړتیا دوی له روغتیایي ستونزو سره مخ کړي. دغه اوسیدونکي له مسؤلو بنسټونو غواړي چې د دې ستونزې هوارۍ ته پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې روغتیا پالان وایي که په هیواد کې د هوا د ککړتیا مخه ونه نیول شي، په خلکو کې به د ساه لنډۍ، د زړه د غټېدو او د پوستکي د سرطان ناروغۍ پراخه شي. د روزګار په مرکز او ولسوالۍ کې د 13 میلیون افغانۍ په لګښت د اووه چک ډیمونو د جوړولو چارې پیل شوې. د باران او سیلابونو د اوبو د کنټرول لپاره یا چک ډیمونو په جوړېدو سره به زرګونه هکټاره ځمکې خړوبې شي. د مسؤلینو په وینا د دغه چک ډیمونو رغنیزې چارې به د یوه کال په موده کې بشپړې شي. د طبیعي پیښو او ورلګېدنې د کابو کولو په موخه په بلخ کې به ډېر ژر د اطفایي د اړیکو شمیره فعاله شي. له کابل څخه بلخ ته د مسؤلینو د سفر په ترڅ کې د اوروژنې ولایتي څانګې مسؤلینو سره په لیدنه کې دغه خبره کړې ده. مسؤلینو زیاته کړې چې د اطفایي ولایتي څانګې د تشې ډکولو او سمبالولو لپاره یې عملي ګام اخیستی. د نیمروز ولایت د زرنج ښار اوسیدونکي د یاد ولایت مقام د هغې پریکړې هرکلی کوي چې وایي چاته به اجازه ورنکړي پر تابلوګانو په بهرنیو ژبو نومونه ولیکي. په کابل، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته لړۍ روانه ده. نړیوال خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. په غزې ترانګه کې 40 اسرائیلي ځواکونه وژل شوي دي او دا د جګړې له پیله د اسرائیلي پوځ لپاره خونړۍ مرګ ژوبله بلل شوې. اسرائیل ویلي دا خونړۍ حمله هغه مهال وشوه چې د دوی ځواکونو د 2 پوړیزې ودانۍ د ویجاړولو لپاره چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کول چې د حماس یو مسلوال له لوري د راکټ لانچر په ویشتلو چاودنه رامنځته او سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوکراین پلازمینه او ځینې نور ښارونه د روسیې تر زورورو راکټي بریدونو لاندې راغلي دي. د کیف ښاروال ویلي د دې ښار پر 3 ناحیو په حملو کې 1 میرمن وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. بلخوا په خارکیف کې 2 میرمنې وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي او په دینیپیر پوتروفسک کې 1 تن وژل شوی دی. روسیې پر اوکراین خپل بریدونو ته زور ورکړی. امریکا او برېټانیا پوځیانو په یمن کې د حوثیانو اړوند یو شمېر ځایونه بمبار کړل. چارواکو د نومونو د نه ښودلو په شرط ویلي چې په دې بریدونو کې د حوثیانو د توغندیو زیرمتونونه او د توغولو ځایونو په نښه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغندیو او جنګي جیټ الوتکو کار اخیستی. امریکا او برېټانیا په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 زیات دفونه په نښه کړي دي، خو حوثیانو هم امریکا او برېټانیا ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. د هند لومړي وزیر د دې هیواد په شمالي ایودیا ښارګوټي کې یو لوی مندر پرانیست.
د راپورونو له مخې دا منظر د هغه جومات پر ځای جوړ شوی چې شاوخوا 30 کاله مخکې د هندوانو لخوا وران شوی و. د هغې پیښې له امله په هند کې مذهبي شخړې پیل شوې وې چې شاوخوا 2000 کسان پکې ووژل شول. نریندار مودي د رام د دغه لوی منظر د پرانیستلو پر مهال وویل چې رام د پیړیو قربانیو په نتیجه کې راغلی. اوس د لوبو له ډګر څخه یو څو مهم خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. د بنگلاديش غوره لیگ کې افغان کرکټ الراونډر عظمت الله عمرزي د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. عمرزي د رینګ پور رایډرز لوبډلې لپاره لوبیږي او د توپ وهنې په برخه کې ښه لوبه کړې او خپله لوبډله یې بریا ته رسولې ده. نوموړي په 33 توپونو 40 ناسوځېدلې منډې کړې دي چې 3 شپږیزې او 2 څلوریزې یې وهلې دي. ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په 3 بېلابېلو سوداګریزو لیګونو کې په لوبو بوخت دي. نیوزیلند په یو وکټ افغانستان ته ماته ورکړه. د کرکټ 19 کلنو کرکټ نړیوال جام کې افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 2 نوي منډو هدف وټاکه چې په وړاندې نیوزیلند د 9 لوبغاړو په سوځېدو په 29 اورو کې بشپړ کړ. افغانستان تر دې مهاله 2 لوبې کړي او دواړه یې بایللې دي. بل پلو نیوزیلند بیا خپلې دواړه ګټلې دي. جوزجان کې د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټسال ژمنۍ سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د میهن کلب، همدرد کلب، ښاروالۍ، نوین خورشید، مجاهد کلب، اتحاد کلب، آریانا افغان ګاز تصدي او نظري کلب لوبډلو ګډون کړی چې 15 ورځې به سیالۍ وکړي. د آسیا ملتونو جام سیالیو کې تېره شپه قطر 0-1، چین او تاجکستان 1-2 لبنان مات کړ. په دغو لوبو کې استرالیا له ازبکستان، هند له سوریې، ایران له امارات او هاکانګ له فلسطین سره سیالۍ ته ښکته کیږي. د آسیا ملتونو جام سیالیو چې قطر کې روانې دي د آسیا 40 هیوادونه په 6 ګروپونو کې سیالۍ کوي. او وروستی خبر د اسپانیا لالیګا سیالیو کې اتلتیکو مادرید 0-1 ګرانادا لوبډله ماته کړه. په دغه لیګ کې لا تر اوسه خیرونا په 52 نمرو د نوملړ سر کې ده. ریال مادرید په 51 نمرو دویم او بارسلونا په 40 نمرو دریمه لوبډله ده. دا و دې مهال مهم خبرونه تر بیا د خدای پامان.